بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ ابو علي سینای بلخي په سفر روان و. یو ځای یې دمه وکړه، آس یې په ونه پورې وتاړه، واښه یې ور واچول، خپله یې هم په ډوډۍ خوړلو شروع وکړه. یو کلیوال چې پر خره سپور و راغی، خپل خر یې د شیخ له آس سره وښو خوړلو ته ودراوه، خپله یې هم له شیخ سره په ډوډۍ خوړلو شروع وکړه. شیخ ورته وویل: خر دې زما له آس سره نږدې مه تړه، هسې نه چې په لغته یې ووهي او پښه یې ورته ماته کړي. کلیوال د شیخ پر خبره غوږ ونه نیوی، په ډوډۍ خوړلو یې شروع وکړه. ناڅاپه آس لغته وغورځول. کلیوال ناره کړه: ستا آس زما خر راګوډ کړ. شیخ چوپ پاتې شو، ځان یې پر ګونګیتوب واچاوه. کلیوال عرض وکړ، شیخ یې محکمې ته کش کړ. قاضي له شیخه پوښتنه وکړه. شیخ همداسې چوپ ناست و. قاضي و کلیوال ته وویل: دا خو ګونګی دی. کلیوال ورته وویل: دا ګونګی نه دی، ځان یې پر ګونګیتوب اچولی دی چې له تاوانه ځان خلاص کړي. مخکې یې زما سره خبرې وکړې. قاضي پوښتنه وکړه: ستاسو سره یې خبرې وکړې؟ ویې ویل: هو، ما ته یې وویل چې خر دې زما له آس سره نږدې مه تړه، هسې نه چې آس لغته وغورځوي او خر دې ګوډ کړي. قاضي وخندل او د شیخ ابو علي سینا پر پوهه یې افرین ووایه. وروسته شیخ و قاضي ته وویل: د کم عقلانو جواب خاموشي ده. چې وروسته دا جواب په متل واوښته: هدف د ناپوه په مقابل کې چوپتیا تر ټولو غوره جواب دی، ځکه همدا چوپتیا د ناپوه مرګ دی.